خو موږ ټول پوهیږو چې البرت انسټاین د تاریخ تر ټولو لوی ساینسدان و. دومره غټ پوه انسان و چې هغه به یوازې د ټولو انسانانو نه ډیر دماغ استعمالول. هغه څیز چې انسان به ورباندې فکر هم نشو کولای، البرت انسټاین به د هغه باره کې فکر هم وکړ او په هغه به یې ځان هم پوه کړ او هغه به یې د ټولو دنیا لپاره آسان هم وګرځاو. البرت انسټاین یو فزیک پوه و چې د داسې تیورانې کشف کړي چې د هغه په واسطه دته نړیواله جایزه هم ورکړل شوه. د عالي فکر او پوهېدو د صلاحیت د وجې خلکو به دا فکر کوو چې د ده سره یو ډول خاص دماغ دی چې له عام انسانانو نه ډیر مختلف دی. په دې باندې انسټاین په خپله هم پوهېدو، نو د دې له وجې هغه نه غوښتل چې د ده د مرګ نه وروسته د ده په بدن کې که هره حصه وي تجربه ورباندې وشي، بلکې هغه دا غوښتنه کړې وه چې د ده له مرګ نه وروسته د ده بدن دې په اور وسوځول شي. لیکن بیا هغه څه وشول چې البرت انسټاین ورڅخه ډارېده. 18 اپریل 1955 کې چې کله انسټاین مړ شو، نو دلته د دې لپاره چې د انسټاین مرګ د څه له وجې وشو د دې معلومات واخلي، په ډیره چوپتیا او په پټې سره یې د انسټاین دماغ د ده له بدن څخه وویستل، ځکه چې هغه دا لټنه کوله چې د دنیا تر ټولو لوی ساینسدان په دماغ کې آخر داسې څه دي. د انسټاین د دماغ پټولو والا انسان توماس هاروي و چې د دې خاص دماغ په مطالعه کولو کې ډیر دلچسپه و. یو څو ورځو نه وروسته چې کله د هسپتال خلکو ته دا پته ولګېده چې توماس هاروي د انسټاین دماغ پټ کړی دی، نو هغه یې د خپلې وظیفې څخه لرې کړ. لیکن توماس هاروي د انسټاین له زوی هانس البرت څخه په ډیر کوشش سره یې دا اجازه واخیسته چې هغه به د البرت انسټاین په دماغ کې چې کوم پټ رازونه دي هغه به دنیا ته وړاندې کوي. له دې ورځې نه وروسته شروع شو د دې دماغ اوږدترین سفر. ډاکټر هاروي یو پیتالوجیست و چې پوسټ ماتم به یې کوو. پوسټ ماتم هغه څه ته وایي ملګرو چې کله مړی وشي د هغه مړو د وژل کېدو یا د مړ کېدو وجه معلوموي، هغه ته پیتالوجیست ویل کېږي. اوس حالات دا و چې ډاکټر هاروي له دواړو وظیفو څخه وتلی و او د البرت انسټاین دماغ لا تر اوسه له ده سره و. فیلادلفیا نومي ځای ته ویوړل او هلته یې د دې دماغ زیات عکسونه وویستل او دغه دماغ یې په 240 برخو ټوټې کړ او هره برخه یې ځان ته په یو بوتل کې کېښوده او بیا یې ټولې برخې په یو ځای کې پټې کړې. او په دې مسله کې ډاکټر هاروي به کله کله له خپلې ښځې سره جګړه کوله، ځکه چې د ده ښځې به ده ته همیشه دا دمکي ورکوله چې هغه به دا دماغ ایسته واچوي او له دې ځای څخه به یې ورک کړي. لیکن یوه ورځ دا جګړه دومره غټه شوه چې دواړو له یو بل څخه طلاق واخیسته. دغه دماغ واخیسته او ویچیټا نومي ځای ته ولاړ او هلته په یو میډیکل سټور لیب کې د سپروایزر په توګه یې کار او په خالی وخت کې به یې د البرت انسټاین په دماغو صحیح مطالعه کوله او له دې نه وروسته څو ځله له مختلفو وظیفو څخه به وته او په مختلفو ښارونو کې به یې دغه دماغ له ځان سره ګرځول. څو کلونه ووتل خو ډاکټر هاروي د انسټاین په دماغ باندې څه خاصه څېړنه ونه کړه او د ده میډیکل لایسنس کینسل شو او خبره دې ته راغله چې په پلاستیکي فابریکې کې یې کار شروع کړ او د لومړي ځل لپاره یې یوه ښه فیصله وکړه چې د دماغ هره برخه یې د دنیا ښهترین اتالوجیست ته د ښې څېړنې لپاره به یې وړي او همداسې کار یې وکړ. په 1955 کې د دماغ د پټولو 10 کاله وروسته یعنې په 1985 کې د لومړي ځل لپاره د انسټاین په دماغو باندې یوه سټډي خپاره شوه. له دې نه وروسته 28 کالو پورې مختلفو اتالوجیستانو د انسټاین په دماغو باندې مختلفې سټډي خپرې کړې، په کوم کې چې ویل شوي و چې د انسټاین دماغ له عامو خلکو څخه ډېر مختلف و. ټولو لوی توپیر د دماغ په کارپس کالیزم نومي ځای کې پیدا شو. اوس دلته په دې پوهېدل ضروري دي چې د انسان دماغ په 2 مختلفو برخو ویشل شوی. انسان چې کوم کار کوي هغه لومړی د دماغ په یوه حصه کې پروسس کیږي او بیا دماغ زموږ هغې حصې ته سیګنل ورکوي. موږ د بدن ښي طرف حصې کنټرولوي او د ښي طرف دماغ زموږ د بدن چپ طرف حصې کنټرولوي. له دې نه علاوه د 90% خلکو چپ طرف دماغ د ویلو، پوهېدو، د ریاضي د محاسباتو او د لیکلو په دوران کار کوي او د ښي طرف دماغ سره کریټیویټي، د شکلونو په پیژندنه
هنر او د ګانو په زده کولو کې کار کوي. اوس به تاسو هم دا فکر کوئ چې په دې ټولو کې د کارپس کلیزم څه کار. فرض کړئ چې تاسو په کیبورډ باندې ټایپینګ کوئ یا په موبایل باندې. په دې دوران زمونږ دواړه لاسونه په ټایپینګ کولو باندې مصروف دي. یو څه الفابیټ زمونږ ښي لاس ټایپ کوي او یو څه چپ لاس. د ټایپینګ په دوران ستاسو د چپ لاس څخه یوه غلطي وشوه، نو تاسو فورا خپل ښي لاس په استعمالولو سره هغه غلطي لرې کړه. نو د دې مطلب دا شو چې کله زمونږ د ښي دماغ څخه غلطي وشوه، نو فورا یې چپ دماغ ته سیګنل ورکړل او هغه غلطي یې صحیح کړه. د دماغ دواړه حصې د کوم سیس په واسطه چې یو له بل سره خبرې کوي هغه ته کارپس کلیزم وایي، او د البرټ انسټاین کارپس کلیزم له عامو انسانانو څخه ډیر زیات غټ و، او چپ دماغ یو له بل سره کلک او مضبوط کنیکشن درلود چې د هغه له وجې البرټ انسټاین په یو وخت کې کافي مشکل او د سخت حالات تصور کولی شو. د کارپس کلیزم د غټوالي نه علاوه د البرټ انسټاین د دماغو پیټرن هم له عام انسانانو څخه ډیر مختلف، او څېړونکي دا وایي چې د دې له وجې په دماغو کې د نیورونو فلو کافي بهتر و. د نیورونو د ښه فلو یعنی روانېدو مطلب دا ده چې د ریاضي د محاسباتو پاور کافي اندازه قوي و. البرټ انسټاین سخت او مشکل محاسبات به یې بغیر د قلم او کاغذ نه د دماغ په مرستې سره د هغه د حل کولو صلاحیت درلود، چې د نیورونو د زیاتوالي یو بله وجه همدا وه. په څېړنو کې ویل شوي وو چې کله د انسټاین د دماغ وزن وشو، نو د هغه د دماغ وزن 1230 ګرامه وو، بلکې د عامو انسانانو 400 ګرامه وي. څېړونکي وایي چې د دماغو تارونه ډیر نري وو، چې د هغه له وجې په ده کې زیات نیورونه شتون درلود. لیکن تر ټولو غټه پوښتنه اوس هم هغه وه چې آیا انسټاین د داسې خاص دماغو سره پیدا شوی و یا د ده د پیدا کېدو نه وروسته په ده کې بدلون راغی. نو د کتو او معاینه کولو نه معلومه شوه چې البرټ انسټاین چې کله پیدا شو، نو تر 5 کالو پورې خبرې نشو کولی، بلکې چې عام ماشومان په 2-3 کالو عمر کې خبرې شروع کوي، او چې کله هغه خبرې شروع هم کړي نو هغه ته به ډېرې خبرې کول خوند نه ورکوه، بلکې همیشه به په خپلو سوچو او فکرو کې ډوب و. له هغه سره د شیانو د یادولو پاور یعنی صلاحیت ډیر کم و، حتی چې هغه به اسانه د ریاضي د حساب په جمع کولو او ضربولو کې هم ورته مشکل و. هغه د ریاضي او حساب په لوجیک طریقو سره پروسس کولو کې ماستر و، او رټه به یې هیڅکله هم نه لګوله. د سکول په وخت کې په هر سبجیکټ کې به ناکام و، یوازې ریاضي او ساینس کې یوازینی سبجیکټس وو په کوم کې چې البرټ انسټاین نمرې له ټولو نه زیاتې راتلې. چې کله البرټ انسټاین د 12 کالو و، نو یوه کورنۍ استاد څخه خپل هندسي کتاب د ده په کور کې ترې هیر شو، او په حیرانتیا سره البرټ انسټاین دغه کتاب په یوه ورځ کې ولوسته او خپل هندسي مفهوم یې ترې واخیست. نه یوازې دا چې بلکې په 14 کالو په عمر کې د انټګرل اینډ ډیفرنشل کالکولس ماسټر جوړ شوی و. په ریاضي او ساینس کې دومره زیات پوهېده چې کله به په کلاس کې د سوال کولو لپاره لاس اوچتوه نو پروفیسران به ډارېدل، ځکه چې د انسټاین د زیاترو پوښتنو ځوابونه به د استادانو ته هم نه وزده. په کم عمر کې د دنیا قانونونه یې په یو وړوکي محاسبه کې بندول غوښتل، او دا یې د خپل ژوند مقصد جوړ کړی و. د 26 کالو په عمر کې انسټاین 4 ریسرچ پیپرز په خپرولو سره یې ټوله دنیا حیرانه کړه، او د دې له وجې هغه ته د پی ایچ ډي ډیګري او د انسانیت لپاره د اعلی کردار په کولو سره هغه یې په نړیواله جایزه باندې امتیاز کړ. د دې اندازه تاسو یوازې د دې څخه لګولی شئ چې اوس هم د البرټ انسټاین د هغه تیورانو نه علاوه ساینس نامکمل دی. ډیرو ډاکټرانو او ساینسدانانو دا نتیجه راوباسله چې انسټاین دماغ د هغه د پیدا کېدو نه وروسته خاص شوي وو، چې تر ټولو غټه وجه یې دا وه چې کله به هغه ته د خپلو سوالونو ځوابونه نه میلاوېدل، نو هغه به د خپل دماغ په مرسته ځواب به پیدا کوو
په کم عمر کې د داسې کولو سره یې دماغ قوي کېدل. اوس هم د البرت انسټاین دغه په زړه پورې دماغ د امریکا په ماټر میوزیم کې موجود دی چې په ډیر حفاظت سره یې سنبال کړی دي. نو ماتي ویډیوګانو لپاره زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کیا او دا ویډیو هم د سره لایک کیا. Thank you so much for watching this video.